یا کشکې زه جوړنګ وای چې د مني باد وهلی وای و یا کشکې زه بادرنګ وای چې باټک سړی خوړلی وای یا کشکې زه دا ملک وای چې خرڅ کړی خاینانو وای یا کشکې شین ډالر وای چې په غره یې منډلی وای د خدای سره چم او د علامه سره چم دغه غزل د خدای سره چم د خدای د رسول سره چم او د کتاب سره چم عجب شه اسانۍ رالی آخرې زمانې ته عجب شه اسانۍ رالی آخرې زمانې ته پرځې حج ورسېږي خلک زور وایي عمرې ته پرځې حج ورسېږي خلک زور وایي عمرې ته عجب شه اسانۍ رالی آخرې زمانې ته عجب شه اسانۍ رالی آخرې زمانې ته پرځې حج ورسېږي خلک زور وایي عمرې ته چا خواشې چا خوشینې چا موژندو ته ورکړې چا خواشې چا خوشینې چا موژندو ته ورکړې آخر به زکاتونه ورکوي خلک مینې ته آخر به زکاتونه ورکوي خلک مینې ته پرځې حج ورسېږي خلک زور وایي عمرې ته عجب شه اسانۍ رالی آخرې زمانې ته عجب شه اسانۍ رالی آخرې زمانې ته پرځې حجونه پاته سول درځئ چې زه عمرې ته په لاس کې یې نیولې دي قرآن و متر دواړه په لاس کې یې نیولې دي کتاب و متر دواړه د ظلم او د غلاو په پیسو ولاړل کعبې ته د ظلم او د غلاو په پیسو ولاړل کعبې ته پرځې حج ورسېږي خلک زور وایي عمرې ته عجب شه اسانۍ رالی آخرې زمانې ته عجب شه اسانۍ رالی آخرې زمانې ته پرځې حج ورسېږي خلک زور وایي عمرې ته په هغه حاجس عمل کوو که زموږ ګټه پکښې وه په هغه حاجس عمل کوو که زموږ ګټه پکښې وه او که زور غوښتی هغه حاجس موږ نه راوړو و خولې ته که زور غوښتی هغه حاجس موږ نه راوړو و خولې ته پرځې حج ورسېږي خلک زور وایي عمرې ته پر خپله مځکه جوړ کړي بلډینګانو دوکانو د مور د خرو د لګانو وغم د خدای سره چم کوي د مخلوقه سره چم کوي د خدای د بېوزلانو سره چم کوي پر خپله مځکه جوړ کړي بلډینګانو مارکېټونه د بل مځکه ور وبخښي مسجد یا مدرسې ته د غصب مځکه وبخښي مسجد یا اجرې ته پرځې حج ورسېږي خلک زور وایي عمرې ته عجب شه اسانۍ رالی آخرې زمانې ته پرځې حج ورسېږي خلک زور وایي عمرې